د ځمکې نه علاوه د نور پلانټس باندې سیارو باندې آیا ژوند موجود دی که نه دی؟ همیشه چې دا وایي نور په ځای ولاړ دی. آیا دا په ریښانو ولاړ دی او که نه څونه مزلونه کوي په یو سکندونو کې؟ دا ډاوټس دي او شکونه دي او دا شکونه به نن لرې کوو. نو موږ سره اوسېږئ او ویډیو پوره وګورئ. احمد جان انفو سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ. د دې ویډیو اخره کې به تاسو ته فل اندازه خپله وشي آخر څنګه نه انسان او نه د دې دنیا ځناور او نه بوټي په دې نورو پلانټس باندې سروایو نشي کولی. زموږ د سولر سیسټم کې 8 پلانټس دي او په دې 8 پلانټس کې زموږ د ځمکه هم یو پلانټ دی. خو د کمال خبره دا ده دا 8 واړه پلانټس دې کې څه ډېر غټ دي، څه پکې ډېر واړه دي، څه پکې ډېر یخ دي او څه پکې ډېر زیات ګرم دي. څه پلانټس نور سره نږدې دي، څه ترې نه ډېر زیات لرې دي او هر یو پلانټ په خپل خپل مدار کې په خپل خپل اوربټ کې مزلونه کوي، چکر یې وهي. دلته کې یو عجیبه شانتې کوېسچن راځي. هغه کوېسچن دا دی زموږ د دې ځمکې نه علاوه د انسان لپاره یا د دې حیواناتو لپاره په کوم یو پلانټ باندې ژوند شته دی؟ نو موږ چې وګورو دې ټول پلانټس ته په چا باندې انتهایي ډېر زیات ټمپریچر دی، په چا باندې انتهایي کم ټمپریچر دی. صرف واحد زموږ دا ځمکه ده چې په دې ایوریج ټمپریچر 15 ډګري سنټیګریډ دی. هیومن فرینډلی ټمپریچر د 18 ډګري سنټیګریډ نه واله 24 ډګري سنټیګریډه پورې دی. هر کله دا ټمپریچر د 18 نه کم شي نو انسان ته یخني فیل کیږي او هر کله دا ټمپریچر چې د 25 نه ابو شي نو ګرمي ورته فیل کیږي. زموږ د دې ځمکې ایوریج ټمپریچر 15 ډګري سنټیګریډ دی، حالانکه په دې ځمکه باندې د ټولو نه ګرم ترین ځایونه هم شته او یخترین هم شته، خو ایوریج یې چې راوباسو نو 15 ډګري سنټیګریډ دی. په دې ځمکه باندې د ټولو نه ګرم ترین ښارونه جیکب آباد او توربت دی او دا دواړه ښارونه په پاکستان کې دي. 2003 کې اګست میاشت وه، په یورپ کې خطرناکه ګرمي راغلې وه. هغې ګرمۍ په ټول یورپ کې 70,000 پلس کسان وژلي وو. ټمپریچر څه دونه خاص ټمپریچر نه و، 40 ډګري سنټیګریډ د 45 ډګري سنټیګریډه پورې ټمپریچر و. مونږ دا ټمپریچر چې وګورو ایشین کنټریز کې پاکستان، انډیا او افغانستان کې دا یو ایوریج ټمپریچر دی، خو په یورپ کې 70,000 پلس کسان وژلي شوي د ګرمۍ د وجې نه. او دغه ټمپریچر دغه 2003 کال او اګست میاشت په یورپ کې اوس هم یادېږي په دې سختې ګرمۍ سره او په هغه کسانو سره چې کم دې ګرمۍ وژلي وو. ایران کې 1972 کې سخته یخني راغلې وه چې د 4000 نه زیات کسان یې وژلي وو. 26 فوټ نه زیاته واوره غورځېدلې وه او دا یو خطرناک موسم و د هغه خلکو لپاره چې چا سروایو پکې ونه کړی شو او مړه شو. دا و زموږ د ځمکې حال چې یو نارمل ټمپریچر دی او سړی پکې سروایو نشي کولی. نو د نور پلانټس باندې چې انتهایي ګرمي وي او انتهایي یخني وي پې هغې باندې به څوک څنګه سروایو وکړي. مثال کې طور پر واخله مرکري باندې ایوریج ټمپریچر 167 ډګري سنټیګریډ دی، په وینس باندې 464 ډګري سنټیګریډ دی ایوریج ټمپریچر. په مارس باندې خلک وایي چې ځو به مارس ته او لګیا دي، خو هلته ایوریج ټمپریچر -65 ډګري سنټیګریډ دی. په جوپیټر باندې -110 ډګري سنټیګریډ ایوریج ټمپریچر دی. په سیټرن باندې -140 ډګري سنټیګریډ دی، دا ایوریج ټمپریچر دی. ها یورینس ته چې راشو -195 ډګري سنټیګریډ ایوریج ټمپریچر. په نیپچون -200 ډګري سنټیګریډ ایوریج ټمپریچر دی او په پلوټو باندې -229 ډګري سنټیګریډ دی. دا ایوریج ټمپریچر دی.
او په ځمکه باندې ایوریج ټمپریچر 15 ډیګري سنټیګریډ دی. د دې خبرې مقصد دا و چې یو سړی په ځمکه باندې داسې ټمپریچر نشي برداشت کولی، نو په دې نورو پلانټس باندې به څه ټمپریچر، دا دونه سخت ټمپریچر به څنګه برداشت کړی شي. خو نور هر څه سرفیس ته وګورو، انوایرمنټ ته وګورو، هغه لرې کړو، صرف ټمپریچر مونږ مخې ته کیږو که نه، نو یو کس د پاتې کېدو والا به نه. دا مونږ ته اوسه پورې غلط ښودلی شوي دي چې انور په ځای باندې ولاړ دی. حالانکې هر یو سیټلایټ، هر یو سیاره څنګه چې د انور نه تاویږي همدغه رنګ دی. دا انور کهکشا کې دننه تاویږي، خپل مدار کې تاویږي او په یو سیکنډ کې 220 کیلومیټر کور کوي. او دغه رنګې مونږ فل کیلکولیشن د یو ګنټې وکړو د انور، نو په یو ګنټه کې 7,92,000 کیلومیټر دی کور کوي. او مونږ ته اوسه پورې دا ښودلی شوي دي چې انور په ځای باندې ولاړ دی. حالانکې دا یو غلط کنسپټ دی، ډېر غلط کنسپټ دی چې مونږ سکولونو کالجونو کې دا اوسه پورې ښودلی شوي دي. دا انور څه ګپ شپ نه دی. فل کیلکولیشن چې وکړو 109% غټ دی زموږ د دې ځمکې نه. زموږ دا ځمکه دومره وړه ده د دې انور په حیثیت کې که نه، چې په دې انور کې 13 لاک ځمکې راځي. حد یې نشته دی د غټوالي. الله تعالی وله دومره قوي جسامت ورکړی دی د انور له په نسبت زموږ د دې ځمکې.